روغتیا اناتومي برخه. سلامونه، مونږ باور لرو چې طب اسانه ده. د اناتومي بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن د ډارسل ټرنک د هډوکو په اړه خبرې کوو. په ډارسل ټرنک کې ډیری هډوکي شته، خو راځئ چې لومړی خپله ډارسل ټرنک در وپېژنم. خپله ډارسل یعنی شا او ټرنک یعنی منځنۍ حصه. نو د وجود منځنۍ حصې ته چې پکې د سینې پختۍ، د ملا مرۍ او د بطن ساحه شامله ده، انګریزانو ډارسل ټرنک نوم ورکړی دی. که چیرته مو د ورټبرل ټرنک نوم واوریده، نو معنا یې همدغه هډوکي له دروني اړخ نه دي. خو په یاد مو وي چې سر، ورمیږ، ښکته حصه په ډارسل ټرنک کې نه شاملیږي. نن مونږ یوازې ډارسل ټرنک او ورټبرل ټرنک در وپېژند. تر بیا ښې چارې، خو نظریات مو را کومنټ کړئ او روغتیا سبسکرایب کړئ.